د ټولو نه غټ سبب چې هغې د لاسه په انسان کې غفلت راځي هغه طول الامل. طول الامل مطلب اوږده ارمانونه، اوږده سوچونه، دا په انسان کې سم غفلت راولي. خو د غفلت بنیاد چې هغه د څه د لاسه دی هغه د دې اوږده ارمانونو د لاسه دی. د هغې د لاسه انسان ګناهونه کوي، په شهواتو کې پروت وي. توبه هلکه توبه وباسه، سبا ولې کوي خو ارمان یې اوږد دی، وخت لا شتې، ټیم شتې، دا به کوو دغه به کوو. د هغې د لاسه هغه مرګ ورته ډېر لرې ښکاري. مني چې مرګ به راځي خو کله به راځي ډېر لرې. په 30 کالو کې هم نه مني چې را به شي. 30 کالو کې مني؟ نه 30 کې هم نه مني. کوم بوډا چې 70 کال ورته 30 کاله بعد مرګ به راشي هغه هم نه مني چې 30 کاله بعد به راشي. په 30 کالو کې دی نه مني، نو ځوان به څه ومني چې مرګ به راشي. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله وایي دا کافران د آخرت نه غافله، دوی د آخرت سم لرې ښکاري، د عقل نه هم لري او که مني مې ډېر لرې دی. ونراه قریبا، مؤمن دا ډېر نږدې ویني، دته د ارمانونه ډېر اوږده نه وي، د سوچ هغه د آخرت په باره کې. او که دنیا کوي، دنیا نه مطلب دا نه چې دنیا بالکل پرېږدي چې پرېږدي چې هېڅ هم مه کوه، دنیا کوي خو ګزاره پرې کوي. په دنیا څه کوي؟ ګزاره. دی یریږي د آخرت نه، سبا مرګ راځي سبا راځي، سبا مرګ راځي سبا راځي. نوح علیه السلام سیرت کې راځي، بعض کتابونو کې دا خبره شته تقریبا دغه عمر 1000 کاله و. دا یو قول مطابق، اگر که نور اقوال دي چې 1000 کالونه هم د زیات عمر و. په دې 1000 کاله کې د ځان خپل کور نه جوړ کړی. څو کاله کې؟ 1000 کاله کې. زمونږ وایي سعودي کې 15 کاله وشو د کور نه جوړ کړی. 15 کاله 1000 کاله کې خلکو ورته کور جوړ کړل. وایي سبا مرګ دی. مرګ کله دی؟ سبا. دا مؤمن دی، د ده ارمانونه ډېر اوږده نه وي. طول الامل دا غټ بیماري. سبا مرګ دی، سبا مرګ دی. بلکې نوح علیه السلام 1000 کاله تېر کړ او سبا مرګ دی. حقه مرګ راغی خو 1000 کاله بعد راغی. دا مرګ وختي هم راتلی شي. ته خو د اوږدو خبرو غم وړی او د اوږدو سوچونو غم وړی چې د مور د خېټې نه راوځي دغه ټیم کې مړ کېږي، او دا له پرېږده د مور په دې خېټه کې مړ کېږي. نو دوی باره کې بس نو بیا ستا د اوږده سوچونه داسې شي دي. الله سبحانه وتعالی د داسې خلکو لپاره وعید بیان کړی سوی. کافرانو ته الله سوی ذرهم یأکلوا ویتمتعوا. ای پیغمبره پرېږده دا کافران چې خوري او سکی او مزي اخلي. ویلههم الامل، تبا کړي دوی څه شي؟ د امیدونو، د اوږدو اوږدو سوچونو، د غټ غټ پلینونو نه چې جوړوي. دا به موږ پلان جوړ کړی چې بیا نوسي وشي، بیا کړوسي وشي، بیا به داسې وشي، بیا به دغه وشي. صحیح ده، سوچ موږ کولی شو، خو سوچ د مختصر وخت کوه، ډېر مخکې پسې مه ځه. دومره سوچ وکړه چې ستا پې ګزاره کړي. ځکه د دین د مشرانو نه واوره چې هغوی دې مبارک یې څه وایي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه وایي د ملګرو ته نصیحت کوو، د 2 خبرو مبارک زه په تاسو ډېر یېرېږم. هغو ته یې کومې خبرې وي؟ طول الامل واتباع الهوا، اوږده ارمانونه او د خواهشاتو تابعداري کول. ولې ته یېرېږي او ولې دا خلک د دې نه منع کوې؟ جواب، علي بن ابي طالب رضی الله عنه وایي اوږده ارمانونه د انسان نه آخرت یېروي. لکه اوس مثال کې زما سوچ دی چې سبا له زما دا بچي لوی شي، بیا به د دوی اولاد یې دا به څه کي. اوس ګوره آخرت بالکل سیټ ته دی. ګورئ ځکه چې دومره مخې ته تله د کېدی نه چې آخرت ته ما ته منځ کې راشي او زه دې بیا هم دومره مخې ته ځم. که ما ته آخرت مخې ته راغی نو بیا دا خبره مخې ته نه ځي. خو دا خبره چې دومره لرې لاړه او دومره دا سوچونه مخې ته لاړو، آخرت یو سیټ ته پروت دی. قبر دا ما غاړې ته کړی، مرګ دا غاړې ته دی، الله سره ملاقات دا سیټ ته دی. ځکه دومره خو لرې زه لاړم. او که دا مخې ته وي بیا زه دومره لرې تلم هم نه. او وی تابعداري کول د خواهشاتو د دې د لاسه چې دی نه انسان وی د حق نه منع کېږي. څومره ناشنا خبره یې کړې. ګورئ زموږ په دې ملکونو کې ډېر خلک حق نه مني، قرآن حدیث مني نه مني.
نو بیماری سره چې قرآن حدیث نه مني د خواهشاتو تابعداري. خواهشات دا وایي چې ته داسې کوه د خلکو سره موافقت کوه، د خلکو به ستا باره کې څه وایي، دوی به څه کوي، هغه به څه کوي، هغې دله څه حق نه مني. امام حسن بصري رحمه الله څه وایي، ناشنا خبره کړې ده، وایي ما اطال عبد الامل الا اساء العمل. کله چې یو بنده اوږده اوږده ارمانونه امیدونه ساتلي دي نو عمل ترې خراب شوی. د ناشنا خبره ده. ځکه امام فضیل ابن عیاض رحمه الله وایي د بدبختۍ نښه دا ده چې انسان اوږده اوږده ارمانونه ساتي. د بعض حکیمانو نه دا خبره نقل ده، حکیمانو د حکمت خبرې چې کوي، وایي الجاهل یعتمد علی الامل. د جاهل ټول اعتماد په څه باندې دی؟ په امیدونو باندې او په اوږدو اوږدو سوچونو باندې. والعاقل يعتمد على العمل. الجاهل يعتمد على الامل والعاقل يعتمد على العمل. او د دې اعتماد په عمل باندې دی، په مهنت دی، په کوشش دی چې به آخرت ته را روان دی، هغې دپاره کوشش کول غواړي. په یو روایت داسې راځي په هغې کې دا دي وایي څلور خبرې د بدبختۍ نښې دي. څلور خبرې ته د بدبختۍ نښې دي. یوه جمود العین چې د سترګو نه د اوښکې نه ځي. دا بدبخت انسان دی چې د سترګو نه چې د اوښکې نه ځي، د الله د یېرې نه، آخرت یادولو سره، قبر یادولو سره، د په هغه حال کې نو د بدبختۍ علامه ده. دویمه نښه څه ده؟ وقسوة القلب، زړه سخت شي. یعنې د صرف نه نصیحت اثر کوي، نه په قرآن او حدیث پې اثر کوي، هېڅ پې اثر نه کوي. دغه شان وایي درېیمه نښه د بدبختۍ طول الامل، اوږده اوږده امیدونه ساتل. او څلورمه الحرص على الدنیا، د دنیا حرص ډېره کول. نو ځکه موږ تا ته دا وایو اقصر الامل، د امیدونه د سوچونه دا لږ کم که، ارمانونه لږ کم که، او ځان تیار که حساب کتاب ته. کم ژوند چې تېر شوی خو تېر شوی، بیا راځي بیا نه راځي. او کم چې پاتې دی هغه ارمانونه دي، او وخت د دې دواړو په دې منځ کې دی. ماضي تېر شوی دی، را روان وخت ارمان دی، حقیقت شته نشته، حقیقت کنه ارمان دی. د دې دواړو په دې منځ کې چې کم ژوند دی د حقیقي ژوند دی. د دې نه فایده واخله، ته کوشش وکړه چې دا وخت په هغه څه کې ولګوې چې ستا آخرت پې خوشحاله شي. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله څه وایي؟ وایي ایاک والتسویف، ای انسانه سبا بل سبا مه کوه. وایي سبا بل سبا مه کوه، فإنک بیومک ولست بغدک. ستا سره چې کومه حقیقي ژوند دی هغه دا نننی دی، سبا ستا ژوند نه دی. ګورې ستا صحیح ژوند کوم یو دی؟ دا نننی ستا ژوند دی، اوس ستا ژوند دی چې اوس موږ ناست یو که نه، دا زموږ ژوند دی. سبا هېڅ پته نشته. وایي دا ستا ژوند دی، نو بس دا داسې ګڼه چې دا ستا آخري وخت دی. که سبا دله الله درکو، امام حسن بصري رحمه الله وایي که سبا یې دله درکو او ژوند دې و، نو هغه سبا هم بیا د دې ورځې په شان تېر کړه چې نننۍ یې تېره کړه وای. نو دې فایده به څه چې ته به ویښ د دې فایده به دی چې ته به اوږده اوږده ارمانونه نه کړې. ځکه په سلف صالحینو کې دغه انسانانو ته انسان حیران شي چې د څنګه خلک یو کس پکې دا خبره کوله، وایي زما دې په الله قسم وي زه چې کله م وده کېږم نو په دې سوچ سره وده کېږم چې زه بیا نه راپاڅم. نو د دې وده کېدو نه مخکې خپل حساب کتاب هم صفا کړم. وایي نو وایي زه چې به دې کټ کې خپې غځومه لکه ما چې به قبر کې خپې وغځولې، نو هر څه ختم کم، انسانانو سره حساب کتاب هغه وار کم، الله سره حساب کتاب د هغې دپاره ځان تیار کم، بیا په ځان باندې کمبل راواچوم. ذکر رسول الله په حدیث کې څه وایي؟ کن فی الدنیا کأنک غریب. عبدالله بن عمر رضی الله عنه ولاړو، وی رسول صلی الله علیه وسلم زما په دې اوږې داسې لاس کېښود. رسول صلی الله علیه وسلم د طریقو چې سړي ته به نصیحت کوو، یا به په لاس یېښودو یا به لاس نیوو، او دې د لاسه په انسان باندې نصیحت ډېر اثر کوي. وی زما په دې اوږه باندې لاس کېښود، ما ته وی چې عبدالله وی ما چې وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د شاته ما چې جی رسول الله وی کن فی الدنیا کأنک غریب. په دنیا کې داسې اوسېږه لکه ته چې ناشنا سړی، یا وایي داسې اوسېږه لکه یو مسافر چې او د ونې لاندې هغه
ودرېدلی لږ ساعت دپاره سوري ته ناستې وي بیا به ترې ځمه نو ځکه عبدالله بن عمر رضی الله عنه په زړه کې دې نصیحت دومره اثر وکړو هغه به دا خبره کوله وی اذا اصبحت فلا تنتظر المساء چې سحر شي نو د څه انتظار مه کوه د ماښام چې ماښام شي د سحر انتظار مه کوه وخذ من حیاتک لموتک او د دې ژوند نه دې فایده واخله دې نه مخکې چې مرګ له منځه راشي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث چې 15 خبرې د 15 نه مخکې غنیمت وګڼئ 15 خبرې څه دي ځواني د بوډاوالي نه مخکې روغ بدن د بیماری نه مخکې مالداري د غریبۍ نه مخکې فارغه وخت د مصروف کېدو نه مخکې او ژوند د مرګ نه مخکې